های په کم غم به جاړو ملګرو. دا وخت تاسو ته په سکرین باندې یو درې هلکان هغه ښکاري. د دې کومه قیصه چې د په سوشل میډیا ډیره زیاته مشهوره ده، خو لږ کم ویډیو چې دی ما وخته زه صرف او تاسو سره هغه شیر کم، ځکه باقي دونه تفصیل سره ضرورت نشته. یوسف جان ورسره نور کم سوشل ورکر چې دی هغو په ویډیو ریکارډ کړی دی. خو داسې زه به ویم چې لکه تره راپاسي او هغه د وراره کم ګټې یا د وراره کم خوشحالي د هغو کم مخکیوالي ته راټینګې نه وي، او د تره زامن او تره هغه راپاسي او دا قتل کړي، نو لکه انتهایي چې کم دی هغه سړي له افسوس ورشي. ځکه د تره زامن او تره شو، د دې مثال خو د ورور او د پلار وي چې هغه داسې قسمه حرکت کوي، خپل کم ورارګان چې دي هغه خپل د تره زامن چې دي هغه قتلوي، نو سړی به له بل چا نه څه ګیله وکړي. دا پرون چې کومه واقع مخې ته راغله که نه، نو ځکه ویمه ټوله خیبر پښتونخوا چې کوم ده دا وخت ډېره زیاته په غم کې ده. وایي چې آیا ولې تره دونه ظالم کیدی شي، د تره زامن دونه ظالم کیدی شي چې خپل د ورورونه او د تره زامن چې کوم دی هغه وژني. بس زموږ پښتنو کې چې کوم دی که تاسو وګورئ ورځ په ورځ باندې داسې قیصه را مخې ته شي چې هغه چېرته په تاریخ کې هم نه شي وي لکه دا چې بیا کومه ریکارډ شي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله. بل ویډیو کې مې الله حافظ.